له ګاونډي هیوادونو د افغان کډوالو د بیرته راستنېدو بهیر دوام لري. د ملګرو ملتونو او افغان چارواکو د معلوماتو له مخې یوازې په تېره اونۍ کې له ایران، پاکستان او ترکیې هیوادونو څخه تر 121,000 زیات کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي چې په وروستیو ورځو کې له ایران څخه د راستنېدونکو کډوالو شمیر کې کموالی راغلی، خو د مجموعي وضعیت اندېښمنونکي اړخونه لا هم پر ځای دي. د جولای په 19 نیټه له ایران افغانستان ته د راستنېدونکو افغان کډوالو شمیر شاوخوا 9,000 و، خو له هغه وروسته پکې کموالی راغلی. له ایرانه د راستنېدونکو په شمیر کې دا کمښت د جولای له 19 نیټې پیل شوی دی. که څه هم پاکستان د افغان کډوالو د استوګنې کارتونو موده نه ده غځولې، اټکل کیږي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د راستنېدو بهیر د جولای له 13 وروسته چټک شي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو وزارت هم دا ټکي تاییدوي، خو زیاتوي چې له ایران څخه هره ورځ له 10,000 څخه تر 12,000 افغانان بیرته راستنه کیږي. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې هره ورځ نږدې 40,000 کسان هیواد ته ستنېدل، چې د اوس شاوخوا 80 سلنه کموالی ښیي. د ایران هیواد نه د مهاجرینو په جبري راوستلو کې که څه هم د پام وړ کموالی راغلی، خو اوس هم هره ورځ په اوسط ډول باندې د 10,000 نه تر 12,000 پورې کسان خپل هیواد ته راستنیږي، چې په تیره یوه هفته کې له ایران، پاکستان او ترکیې څخه په مجموعي ډول باندې شاوخوا 1,20,000 تنه خپل هیواد ته راستانه شوي دي. د یاد وزارت ویان وایي اسلامي امارت توانېدلی چې د راستنېدونکو افغانانو بهیر ښه مدیریت کړي او وایي له ګاونډیو هیوادونو څخه د راستانه شوو لپاره لازم تدابیر نیول شوي دي. البته بیا هم که دوی مهاجرین راوباسي نو دلته د دوی لپاره پوره چمتووالی نیول شوی. په هره برخه کې کمیټې موجودې دي. کوم افغانان چې هیواد ته راستنیږي دوی په باعزته توګه باندې د دوی استقبال کیږي او دوی خپلو سیمو ته رسول کیږي. د رسمي شمیرو له مخې یوازې د تیرې یوې میاشتې په موده کې له ایران څخه څه د پاسه 700,000 افغانان بیرته افغانستان ته راستنه شوي دي. که څه هم چارواکي د بیرته راستنېدونکو لپاره د چمتووالي ډاډ ورکوي، خو ګڼ شمېر هیوادوال له کور او کلي بې برخې، بیکارۍ او بې سرپناهۍ سره مخ دي. دا هغه خلک دي چې د ژوند د ښه کولو لپاره یې کډوالي غوره کړې وه، خو اوس له هرې خوا د جبري شړلو او ستونزو سره مخ شوي دي.